بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. قدرمنو زما معمول دا دی چې د خپل ولس له خلکو سره، ځوانانو سره، مجاهدینو سره، مسؤلینو سره، محصلینو او د مدارسو مکاتبو زده کوونکو او طالبانو سره په فکری مسایلو ورسره غږیږم. نن مې مناسبه وبلله چې د خپل ولس له قدرمنو خلکو سره د کار د اهمیت، د تخنیک او د مسلکیتوب په اړه خبره ورسره وکوم، ځکه چې موږ اوس د الله په فضل و کرم د نظام خواندان یو او دا نظام لمونږ نه پرمختګ غواړي، نظام لمونږ نه توسعه غواړي، نظام لمونږ نه تقویه غواړي، نظام لمونږ مردمداري غواړي، نظام لمونږ نه ښه اداره غواړي او ولس لمونږ نه ښه نظام غواړي. نو دغه مسایل کنن د کار او د تخنیک او د مسلکیت تر عنوانونو لاندې تاسو په خدمت کې عرض کوم. امید دی چې دغه جانب ته زموږ ټولو پام راوښتی وي. الله تعالی چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام را لېږلي او د دوی په راس کې ابو الانبیاء آدم علیه الصلاة والسلام چې هم د ابو البشر دی او هم د ټولو انبیاءو هم پلار دی، چې الله تعالی را لېږلي نو عموما انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته رب تعالی دوه وظیفې ورکړي وي. یو دا چې الهي پیغام بشریت ته ورسي، د الله احکام ورته ورسي، د الله امر نهي ورته ورسي. دویم کار الله تعالی انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته دا وسپارلی چې ځمکه آباده کړي. الله تعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړ نو بیا د دې ځمکې د آبادولو مسؤلیت او د ځمکې د آبادولو توانایي هم پکې پیدا کړو، مسؤلیت ور وسپاره. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مفسرین رحمهم الله د دې آیت په اړه فرمایي چې دا چې الله تعالی آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو د نومونو د ورزده کولو خبره یاد کړې ده، نو یوازې نومونه ورښودل خو څه ډېر لوی کار نه دی، بلکې اصلي مقصد د دې آیت دا دی چې الله تعالی آدم علیه الصلاة والسلام ته د ټولو شیانو نومونه، د هغو کیفیتونه، د هغو د استعمال او د استخدام لارې چارې، د هغو فواید او له هغو سره یو انسب تعامل کول دا الله تعالی ور وښودل، ځکه چې الله تعالی له آدم علیه السلام د ځمکې آبادول غوښتل، هغه یې په ځمکه کې خپل خلیفه ګرځاوه. نو د نبوت ترڅنګ یې چې الهي وحی باید د انسانانو ته ورسي، الهي پیغام ورسي، د ځمکې د آبادولو توانایي، د ځمکې د آبادولو لپاره لارې چارې وسایل هم الله تعالی ور وښودل. همدغه وجه ده چې الله تعالی خپلو انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته ځینې خاص مهارتونه ورزده کوي. مثلا آدم علیه السلام ته مفسرین رحمهم الله فرمایي چې آدم علیه السلام ته الله تعالی د زراعت کار ورښودلی و، همدارنګه نوح علیه السلام ته الله تعالی د نجارۍ کار ورښودلی و، همدارنګه داود علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی د اوسپنې مهارت ورښودلی و چې اوسپنه یې ورته نرمه کړې وه او له هغه نه به یې وسلې او زغرې جوړولې. همدارنګه د الله تعالی نور انبیاء علیهم الصلاة والسلام د مالدارۍ کسب و کار زده کړی و، الله ورښودلی و. لکه په یو حدیث شریف کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من نبي الا وقد رعى الغنم او کما قال صلی الله علیه وسلم. یو پیغمبر هم داسې نه دی تیر شوی مګر دا چې هغه د میږي پوولې وي. دې معنا دا ده چې مالداري د یو کسب په حیث، د یو کار په حیث، د ځمکې د آبادۍ د یوې برخې او د بشریت د ضرورتونو د پوره کولو د یوې برخې په حیث الله تعالی دا ورزده کړي. د کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو په عربو کې، په مکه کې، چون د مکې خلکو یو ډول به حکومت
بې نظامه او بې تمدن ژوند درلود او د ژوند ساده شکل و او اسلام باید په یو متمدن او مترقي شکل کې راښکاره شوی وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش وکړ چې د کار په اړه د خلکو تصور وربدل کړي، په دې معنی چې په عربو کې ځینې کارونه هغه عیب ګڼل کېدل. مثلا ځینې کسبونه لکه آهنګري دا به داسې د بې ارزښته خلکو کار ګڼلی کېده. د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عملی ډول د خلکو دغه تصور بدل کړی وي او آهنګر ته به چې په هغه وخت کې په کمه سترګه کتل کېدل، هغه باید په ټولنه کې درناوی حاصل کړی وي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم تولد شو، په هغه وخت عادت دا و چې خلکو به خپل اولادونه د تیرودلو لپاره نور خلکو ته ورلېږل او کوشش به یې دا و چې داسې شریفو خاندانونو ته ورولېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې د آهنګرانو په اړه د یو غلط تصور د بدلولو په خاطر خپل زوی د مدینې منورې د آهنګر ابو سیف کور ته ورولېږه. هغوی ته یې وروسپاره چې د ابو سیف ښځه دې ورته شیدې ورکړي. د دې مقصد دا و چې په مدینه منوره کې چې خلکو د هغه پخواني عادت مطابق آهنګر په اجتماعي لحاظ د کم مرتبه او د کم حیثیت خاوند ګاڼه، هغه د نور خپل اهمیت ولري ځکه چې د هغه کور د پیغمبر د زوی کور وګرځیده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د ابو سیف کور ته ورته او هلته به ورسره کېناستل، هغوی سره به یې راشه درلودله. په دې ترتیب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاریګرو او د صنعتګرو په اړه د خلکو هغه منفي تصور وربدل ک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کسب او کار په اړه خپل امت ته ډېرې توصیې لرلې دي. په هغه جمله کې یو حدیث شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یده. هیڅ چا په خپل لاس د روزي تر ګټلو بل ښه کسب نه دی حاصل کړی. معنا دا چې هغه پیسې، هغه مال چې د خپل لاس په تڼاکو د خپل لاس په کار باندې حاصلېږي، دا تر ټولو پاکیزه رزق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کسبکاران ستایلی دي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عمر رضی الله عنه هغه به چې وایي چیرې کوم داسې سړی ولید چې ظاهرا مدد په نظر داسې ورغی چې ښایسته سړی ده، تنومن سړی ده، صحتمند سړی ده او توجه جلبوي، نو بیا به دغه په اړه پوښتنه هم وکوله چې دی اوس څه کسب او کار هم لري او که نه لري. که به یې کسب او کار درلوده نو بیا به ورته خوشحاله شو، او که به د دې تنومندۍ او صحتمندۍ او د ښې قیافې او ښه شکل او صورت سره څه کار به یې نه درلوده، نو بیا به وایي عمر رضی الله عنه وفرمایل چې سقط من عیني، له سترګو مې وغورځېد. یعنی نور دی د دما لپاره د پام وړ شخصیت نه دی. نو کار په اسلام کې لویه مرتبه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې کارونه او کسبونو ته د خلکو توجه راړوله او هغوی یې دې ته تشویقول چې مستغني شي له نورو خلکو نه. هغه کسبونه او کارونه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و، هغه د هغې لپاره د وسایلو تهیه کول او جوړول دا هم د صحابه کرامو رضی الله عنهم په خپله ټولنه کې ترسره کېده. مثلا یو کار چې په هغه زمانه کې رواج و هغه ښکار و. ښکار که له یوې خوا یو شوق و، یو هوس و، له بلې خوا نه هغه د روزۍ پیدا کولو یوه ذریعه وه، یوه طریقه وه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره مبارک حمزه رضی الله عنه هغه یو بهترین ښکاري و. د ښکار لپاره به چې هر څه پیدا کېدل یا ضرورت به و، هغه به کوشش کاوه صحابه کرامو چې په خپله یې جوړ کړي، که به د هغې لپاره وسایل و، که به غیشې و، که به نیزې وې، که به هر څه و. همدغه وجه ده چې په قرآن کریم کې د صید په اړه بیا احکام هم راغلي دي، آیتونه راغلي دي. همدارنګه بل کار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و، هغه چوب فروشي و.
په دې معنی چې د سوخت لرګي اخیستل خرڅول راوړل خلکو ته عرضه کول دا یو کارو د مدینه منورې په بازار کې دا یو کارو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې ته ځینې خلک چې بیکار به تشویقول به چې هغوی د لاړ شي له غره نه له صحرا نه د لرګي راوړي او بیا د مدینه منورې په بازار کې په خلکو باندې خرڅ کړي هم به له سوال کولو نه خلاص وي او هم به خپل اهل او اولاد ته خپل ځان ته نفقه جوړه کړې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لئن يأخذ أحدكم حبله فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع رواه البخاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تاسې یو کس لپاره دا غوره ده چې هغه د یو ګډۍ لرګي راوړي او بیا د هغه خرڅ کړي او د هغې په واسطه د الله تعالی د مخ له نورو خلکو واړوي معنی دا چې نورو خلکو ته د دې مخ نه اړوي د بل چا د سوال نه کوي په خپله به یې ګټلې وي نو دا ورته غوره ده تر دې چې دی له خلکو سوال وکوي چې یا به بیا خلک ورکوي ورته یا به یې نه ورکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق دغه کسب ته هم تشویق کړی دي او د حدیث شریف امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په کتاب الزکات کې را نقل کړی بل کار د مدینه منورې د خلکو زراعت و مدینه منورې یو زراعتي سیمه او د زراعت ښه رونق و په هغې کې بل کار تجارت و تجارت په عربو کې عمومي کار و دوی به حتی قریشو به رحلة الشتاء والصيف درلوده د تجارت لپاره شام او یمن ته به تلل تجارت به یې کاوه بل کار چې په عربي ټولنه کې و او هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام تشویقول هغه تبابت و په دې معنی چې مسلمانانو جهاد کوي مسلمانان به زخمی کېدل مسلمانان به له مختلفو مرزونو خطرونو آفتونو سره مخ کېدل نو باید یو څوک وای چې هغه معالجه کړي وای د نن زمانه په اصطلاح د نرسنګ وظیفه د طبابت وظیفه چې هغه په طبابت او حجامت او دواسازي یا په عربي کې چې صید ورته وایي دا ټول شیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تر سره کېدل بل کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری وګاڼه هغه ترجمانی و ترجمانی په دې معنی چې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کې يهودان وسیدل او يهودان بد خلق و هغوی د الله کلام تحریفاوه يحرفون الكلمه عن مواضعه د الله کلام به په تورات کې خپل ځایونو تحریفاوه د روا په ځای ناروا او د ناروا په ځای به روا ورکې لیکل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې بے باور و نو بیا زید بن ثابت رضی الله عنه ته چې یو نابغه صحابي و هغه ته دا فرمایل امر ورته وکړ چې د يهودو ژبه زده کړه چې دوی امین نه ګڼم دوی باندې ما باور نشته دوی به ما خبره تحریف کی خپل قوم ته به تحریف شوی شکل باندې ورسي او یا به خپل قوم خبره به تحریف شوی شکل باندې ما تراوړي دا خو یو مختصره مقدمه و چې په اسلام کې کار کول تخصص حاصلول بیلابیل حرفې زده کول بیلابیل مسلکونه زده کول دا په تاریخي لحاظ باندې د امت د مشرانو د امت د موجهینو د اسلامی امت د حاکمانو وظیفه او د هر وخت په خپل وختونو کې انجام کړي دا چې اوس موږ ته الله تعالی په افغانستان کې اسلامی نظام راکړ د وګړو قربانیو جهادونو هجرتونو بې وطنیو او د وګړي مبارزې په نتیجه کې دغه نظام باید استقرار پیدا کړي دغه نظام باید استغنا پیدا کړي له نور خلکو دغه نظام باید انکشاف وکوي قوي شي د دې لپاره چې د نظام د قوي شي دوام وکوي او موږ له نور خلکو مستغني شو د خلکو له محتاجۍ خلاص شو په درې بعدونو کې ډیر په جدي ډول کار کول پکار دي دا درې بعدونه د اول په دینی فکری فرهنګي بعد کې
په دې معنی چې موږ د خپل ولس په ځوانانو کې په خلکو کې په لوستو خلکو کې په نارینه او ښځینه په ټولو کې دینی ارزښتونه داسې راولو چې د دوی ژوند د دینی ارزښتونو په بنیاد ودرېږي. د دوی ژوند باید د دینی احکاماتو او لارښوونو په رڼا کې تنظیم شي. دوی ته دینی انګیزه ورکړی شي. دینی ارزښتونه باید دومره قوي شي، دومره واضح شي او خپراوي ته دومره کار وشي چې د بیلابیلو تعلیمي، فرهنګي او ارشادي جهتونو له لوري منظم ستراتیژیک کار ورته وشي. که هغه د معارف د وزارت له لوري وي، که د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري وي، که د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له لوري وي، که د دعوت او ارشاد له لوري وي، که د اطلاعات او فرهنګ له لوري وي. دینی ارزښتونو، دینی باورونو، عقایدو، دینی احکامو، دینی اخلاقو، دینی فکر ته باید په پراخه پیمانه کار وشي ترڅو د ولس ځوانان د دفاع، د مقاومت، د جهاد، د قربانۍ لپاره قوي انګیزه ولري او د نظام او د دین ارزښتونه او د ولس اجتماعي او تاریخي ارزښتونه ورته اهمیت ولري، تقدس ورته ولري، د هغو په لاره کې د دفاع لپاره آمادګي ولري. نو په فکری، دینی، ارزښتي بعد کې کار کول د یو ضرورت دی. ځکه کوم ولسونه چې له خپل ارزښتونو تیر شوي یا انحراف کړی، هغوی د نورو خلکو برخه ګرځېدلي دي. دویم بعد چې کار پکې وشي باید ډیر قوي کار ورته وشي، هغه د حکومت او د ادارې جانب د چې ادارات باید قوي شي او ترڅو دغه ادارات د نظام او د ولس چارې په ښه ډول تنظیم کړای شي او فساد رامنځته نشي. کارونه په هغه شکل پر مخ لاړ شي چې څنګه نظام تقاضا کوي، څنګه دین تقاضا کوي، څنګه د ولس غوښتنه کوي او تقاضا یې لري. او دا په هغه وخت کې برآورده کیږي چې نظام ورته قوي وي، ادارات ورته قوي وي او د ادارې د چلولو لپاره باید په مدیرانو کې وړتیاوې پیدا شي. د مدیرانو ټکی دلته عام دی چې هر څوک یو اداره چلوي، هغه مدیر د که په لوړه مرتبه کې وي او که په ټیټه مرتبه کې وي. دریم بعد چې باید ډیره توجه ورته وشي، انتهایی ډیره توجه ورته وشي، هغه اقتصادي او صنعتي بعد دی چې د دوی په نتیجه کې ځان بساینه رامنځته کیږي. د معنا دا ده چې موږ باید په خپل ولس کې تخنیکی، مسلکی، کاری، حرفوي خدمات دومره ډیر کو چې د موږ د ولس ضرورتونه پوره شي. د ژوند په هر بعد، په هر مجال کې باید اختصاصي زده کړې ورکړای شي ترڅو د دغه اختصاصي، مسلکی او تخنیکی زده کړو په نتیجه کې دلته صنعتونه کاغه لوی دي او کواړه دي او دلته مسلکونه انکشاف پیدا کی، تقویه پیدا کی، پراخ شي او د دې لپاره داسې نسلونه تیار شي چې هغوی د ژوند په هر بعد کې، د ژوند په هر مجال کې په مطلوب ډول کار وکولای شي. او دا په هغه وخت کې کېدای شي چې مسلکی او تخنیکی زده کړې د نظام لخوا هم پوره تقویه شي او حمایت شي او د تعلیمي اداراتو له لوري هم په دې مجال کې کما حقه خدمت وشي ورته.